للمؤمنین. په مخکې رکوع کې الله پاک جل جلاله او فرمایل چې تاسو قوت حاصل کړئ. یو د قوت نه دا هم چې تاسو خپل منځ کې محبت پیدا شي، اتفاق پیدا شي. اوس الله فرمایي چې پیغمبره مسلمانانو ته د جنگ ترغیب بیانوه، په جنگ کولو د کفارو باندې تیز کا. اوس کله تاسو نشل کسانو او کفار 200 وي، دا تاسو شل به پاغه باندې غالب وي، او که تاسو سل وي او کفار زر نه پراو، د تاسو دا سل به پاغه باندې غالب وي. ورسته الله حکم آسان وګرځولو چې طبعا خو یو سړی د لاسو نه خود هم تختی، یو د لاسو مقابله کې ډیر سخت ده، سل د زرو مقابله کې ډیر سخت ده. په ایمانونو کې کمزوري ده، په وجودونو کې کمزوري ده. الله پاک آسانتیا راوست او دا حکم منسوخ شو چې یو نفر به د لاسو نه تختی نه. ناسخ دار هغه چې یو سړی به د دو کافرونو نه تختی، نو سل به په 200 غالب وي او زر به په 2000 غالب وي. وکدرې کافرانو سلور کافرانو او مسلمان د هغه نه منډه وکړه، فلا جناح علیه، په مسلمان باندې کوم ګناه نشته. او یا که بنا په هغه قول باندې چې منسوخ نه کی، نو بیا مطلب دا ده چې یو عزیمت ته او یو رخصت ته. که یو سړی په عزیمت باندې عمل کوي، د لسو کافرو نه به هم تختی نه. که یو سړی په رخصت باندې عمل کوي، له 2 کافرو به نه تختی. یا د سړی د ایمان قوت پورې کار ده. یو سړی ایمان ښه مضبوط ده، هغه پوهېږي چې الله زما نصرت کوي، نو لس کا مسلمانان با د سلو کافر نه تختی نه. عقیده مضبوطه ده، الله به قوي کوي. یو داسې انسان کمزور وي، عقیده کمزوري شي، نو بیا به یو مسلمان د دونه نه تختی، کله دونه زیات شي داغه نه تختیدلی شي، بیا فلا جناح علیه، په د باندې بیا ګناه نشته. الله فرمای نشته پیغمبر د فارا چې د هغه د پاره باندیان شي ترڅو چې مخ د ازمکه باندې وینه د کفارو توې نه کی. تاسو د دنیا عرض طلبولو، الله پاک ثواب د آخرت تاسو ته درکولو. کله الله پاک لخوانه کتاب لیکل شوی نه وای، نو تاسو ته په د اخیستل شوی شي کې یو لوی عذاب تاسو ته حاصل شوی وای. اوس تاسو دا غنیمت اخره، حلال اخره، پاک اخره، دا الله نه ویریږئ. الله غفور او رحیم ذات ته. په غزا د بدر کې اویا کفار بندیان شول او همدارنګ اویا کسان مردار شول. اوس مسئله صدا امیر به بندیانو باندې څه کولی شي؟ یو اتفاقی مسئله خدا ده چې امیر دا کوي شي چې دا بندیان مړه کی. مجاهدین څه نشي ویلی چې زمونږ برخه ده. دا مسئله اتفاقی ده. دویم مسئله چې دغه بندیان مړه نه کی او مابین د مجاهدینو کې تقسیموي، دا هم کولی شي. دریمه خبره دا چې آیا د بندي مقابله کې بندي خلاصول یا د بندي مقابله کې مال اغستل یا بندي باندې احسان کول، دا څنګه دي؟ بندي د بندي مقابله کې خلاصول د امام صاحب مذهب باندې ښه کار نه ده.
فرمایي چې دا کوم کس زمون سره بندي د کافر ده چې موږ مسلمان بندي پر اخلاص کو فیکون حربا علینا، او چې کوم زمون بندي د کفارو سره دغه په حق کې ازمیښت ده کر اخلاص شه هم مسلمان او مأجور ده او که شهید شه هم مأجور او مستحق ده. خدا نور جمهور حضرات نظر دادا چې بندي مقابل کې بندي خلاصول صحیح دي. مونږ د کفارو بندي ورکو نو که هغوی مونږ ته یو بندي راکولو که دوو که دریو که لسو خپل بندیان په دې باندې خلاصو. د فدا بالاسارا وای. دویم خلاصول د بندي په مقابل د مال کې. وګوره یاد ساته د خلاصول او بندول د یو فرد کار نه ده، دا د مشر کار ده. اوس کله مشر په دې باندې پیسې اخلي بیا څنګه ده؟ نو مسأله دا ده که د مسلمانانو نظامی کارونو یا نظامی چارو کې کمختو، اسلحه نه و، اسباب نه و، نفقه نه و، کسوت نه و، جامه نه و، بوټونه نه و، البسه نه و، مسلمان محتاج و پیسو ته، بیا دغه بندي د دغه ضرورت په وخت کې په مقابل لا پیسو کې خلاصولی شي. ضرورت ته خو کچرته اړتیا او ضرورت موجود نه وي بیا مسلمانان د هغه مقابل کې پیسې نه اخلي. ولې؟ وجه دا ده چې کافران بیا فکر کوي چې مسلمانان غریبان دي، کېدای شي موږ سره 5 ورځې هم جنگ ونه کړی شي. زوړ د مسلمانانو راغی. دویم دا چې کفار بیا پیسې مخته کوي، چېرې مجاهد اسم غریبې تکینه دا پیسې واخله کرا په کور کې کېنه، غریب سړی مجاهد اتم کور کې کېنه پیسې واخله، فلانا اتم کېنه کور کې پیسې واخله، غریب سړی بس کرا بدا مبزی شي ترک الجهاد ته. نو مسلمان به کافر ته خپل ځان نه ښکاره کمزور یم، زه پیسې نه لرم. کافر ته به داسې غورې کوي چې دومره پیسې لرو چې ختمېدلې نشته، دومره اسلحې لرو چې تا سره خو 50 کاله په جنګېدی شو چې بېخي څوک مرسته هم رانه کړي. خبرې به وړې نه کوي. نو په دې صورت کې هم که مسلمان ته نه پیسې وغواړي نو کافر فکر کوي چې مسلمانان غریبان خلک دي، د پیسو لالچ به راشدو کې مجاهدین به کېنوي. نو مسلمانو بندیان مقابل کې یا بندیان خلاصول یا فدا بالاسارا یا بالمال ان کان لهم حاجه ندار وادي. د بندیانو قتل او د بندیانو خلاص پر خودل ذمتا لنا د مسلمانانو ملک په طریقې د اهل ذمه باندې پر خودل امام شافعی صاحب جائز نه بولی، امام صاحب مذهب ولا قول د جواز کړي. بندیان دا بدر چې کله ونیول شول، جبرائیل علیہ السلام ته تشریف فرما شو چې پیغمبره په دې کې تاسو اختیار لرئ، خو یو خبره ده که تاسو پیسې واخیستل د دې په مقابله کې نو کال تبا ام دومره تاسو نه بیا شهیدانېږي. صحابه کرام راجمع کړل، ټول صحابه کرام راجمع شول، مشاورین اهل عقد و حل والا. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اے صحابه او سوایي چې د دې بندیانو سره څه گزاره وشي، او یا نه پر دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل یا رسول اللہ هم قومک و عشیرتک،
دستا قومیان دي، دستا ترزامن دي، دستا خپلوان دي، جاهلانو نه پوهېدل. خیر د پروانه کوي. زه خو داسې وایم چې مال ترېنه واخلې او نور یې داسې خلاص کړي. عمره ته څه وایې؟ د عمر څنګ ته یو سړی ناست، یاره یا رسول الله دا همه قوم ده، هم قتلوکا هم اخرجوکا، دا همه خلک دي چې ته یې وژلې، ته یې راویستې، نن راغلی و د ستا د وژلو اراده و پروګرام یې و. نو زه خو داسې وایم چې دا توره راکه چې داسې سرونه پرې کوم، دلی دلی کته وغورځوم چې دوی پوه شي چې موږ له دوی سره محبت نه ساتو، موږ د الله سره محبت کوو، د الله په خاطر باندې دوی وزنو. عبدالله بن رواحه ته څه وایې؟ دغه قول هم عمر فاروق ته ورته و. یعنې وایي زه خو داسې وایم چې داسې یو دوه درې کمازه لرګي د ګبر منګل نه ورته راوړی چې لرګي ورته خالي کړو، په دې کې به اور بل او بیا به د اویا کسان ور واچو. زموږ نظر وایي دا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ان الله لیلین قلوب رجال، الله د بعض سړیو زړونه نرم کی، الله د بعض سړیو زړونه سخت دي. ابو بکر دستا مثال په دې انبیاو کې داسې ده لکه حضرت ابراهیم علیه السلام. اسه فرمایي چې کله بت پرستی خلکو کوله، دا فرمایي چې یا الله دې خلکو له مانه سرکشي وکړه، خو که ته دې خلکو ته بخښنه وکوې نو ته خو غفور او رحیم ذات یې. بیا هم طلب د مغفرت طرف ته الله ته خطاب او میدان ورکوي. دستا مثال په انبیاو کې مثال د عیسی علیه السلام دی. مائده راغله، عذاب سره لازم و. خدای څه وایي؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ته عزیز او حکیم ذات. او دستا مثال په ملائکو کې داسې ده لکه حضرت میکائیل علیه السلام. دوست او دښمن ته پراخسالي راولي، بارانونه او بادونه او ارزاق دا پریمانه کوي. عمره دستا مثال په انبیاو کې داسې ده لکه حضرت موسی علیه السلام چې کله دا فرعون نه تر دوست پر مو ورسېدو نو لاسونه جګ کړل، د مظلومیت لاسو. هارون علیه السلام ورته امین وایي. ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الله فرعونیان هلاک کا. دستا مثال په انبیاءو کې لکه حضرت نوح علیہ السلام. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. خدای په مهد از مکه باندې یو کافر هم مپرېږده. او دستا مثال په ملائکو کې داسې ده لکه حضرت جبرائیل علیه السلام چې
چې کله په چا باندې چغه کړی وي، کله په چا باندې کوئی تور نیولې وي، کله جعلنا عالیها سافلها ګرځولې وي. نو تم عمره داسې لکه حضرت جبرائیل علیه السلام. عبد الله بن رواحه هم رأی د عمر فاروق رأی. رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ننوتل. صحابه کرام نه پیدل، چا به ویل اخذ بقول ابي بکر، چا به ویل اخذ بقول عمر. خو چې راووتلو نو اوویل چې د خلکو نه فدیه واخلو. سلویخ اوقیه دا د دوی لپاره فدیه مقرره شوه. نو بعضنا زیات او بعض کمی دا هم و، بعض اغنیا و بعض متوسط الحال و بعض فقیران تر 2000 پورې هم و. دلته چې دوی د فدیه د اخیستلو شروع وکړه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او عمر فاروق او حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم یوونی سره نږدې ناستي زار. عمر فاروق راغی، ما یبکیکما، کوم شی تاسو ژړوي؟ دوی جواب نه ورکوي. زر کوي یا خو ما ته ووایي چې ولې زاړئ، او که تاسو ما ته نه وایئ نو زه به ستاسو د ژړا دپاره ژاړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل د الله عذاب دی ونې ته راورسېد، خو که دا عذاب راغلی وای که نه ما نجا الا عمر، نجات به حاصل کړی نه وای مګر عمر. د عمر فیصله د الله خوښه وه. اوس مجاهدین راسونه ټول کړه چې به نه اخلو غنیمت. الله فرمایي فکلو، او دا غنیمت اخره وای اخلی. وګورئ دغه مذهبي اختلاف چې راغلی لکه د امام صاحب او شافعي صاحب متعلق، خو د صحابه هم داسې اختلاف و. وګورئ نظر د ابوبکر هم حق ده، نظر د عمر هم حق ده، او رسول الله په قول د ابي بکر باندې عمل کړی او بهتر قول د عمر. دواړه حق دي. همدارنګه قول د مذاهبو دا هر یو قول چې مذهب والا کړی دوی ته ثابت شوی ده په صحیح احادیث او قرآن باندې، دغه نه بعد خپل مذهب ګرځولی. ما نجا الا عمر، فدیه شروع شوه. خلکو ته اول فدیه راولیږئ. د چا سره چې وو چې نو فدیه شروع شوه. د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم تر عباس هم په دا ټولي کې ده. د رسول الله زوم ابي العاص دائم په دا ټولي کې ده. د زینب خاوند چې ګوري زینبی بیبي وګوره د خپل لور لحاظ نه کوي. لور مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې ده. هغه د خپل خاوند د خلاصون لپاره بل شي نه لرل. هغه لکې چې خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها په لور ته ورکړی و د واده په محل باندې، هغه لکې راولېګل بل څه نو. چې رسول الله دا غړکې باندې سترګې ولګېدې دا خو د خدیجه تحفه وه، هغه اوله مسلمانه وه. فرق لها، زړه نرم شو. وی فرمایل که تاسو زما په لور باندې د خپل غړکې واپس کړئ زه به خوشاله شم. صحابه کرام اول چې دای خوشاليږي مون خوشاله یو. هغه غړکې بیرته واپس کړه. ابو العاص دغه خاوند په یو شرط باندې خلاص.
چې ته به لاړ شې او بیبي زینبه به مونږ ته راولېږې. دوه صحابه کرام یې ولېږل چې تاسو به لاړ شئ تنعیم کې به ورته غلي کېنئ چې زینبه کله راووته د مکې نه تاسو به ورسره ملګري شئ را به ولې مدینې منورې ته. په همدې شرط باندې وفا وکړه. زینبه یې بېرته راولېږله دی لاړه. عباس تره د رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 اوقې ورسره دي. په لاره کې د دې خلکو د مړۍ انتظام په دغه ورځ د جنګ کې د دو چې مصرف به زه کوم، خو مصرف په مصرف کې لاړه، جنگ پیښ شو. 20 اوقې ورسره پاتې دي. د عرض وکړه چې یا رسول الله دغه 20 واخله، 20 دغه حساب ګشل بنوري ورسته وای چې وراره چې تا لوريږي چې دا تر خلکو ته سوالو کې چې خیر یې ورپې راکای. ګوره تر دروغ مکه پیسې لري نه وراره والله چې را سره وای کنه نو تا ته دروغ وایم وای او دروغ وای نشته وراره. حال دا چې کله عباس د مکه مکرمه نه راوتلو چرته پیسې سپین زر خخ کړیو، هغه راواخستل دینار او درهم دي. ام الفضل لبابا بنت حارث د عبد الله ابن عباس مور ته ورکړي خپل خزه ته. د خدیجه کبرا نه ورستا بیا لومړی مسلمانه چې دا لبابا بنت حارث تا هغه ته ورکړل چې ای خزه زه جنگ ته وزم او په جنگ کې به څه پیښه وشي، خدا درواخله که خامغه څه پیښه وشوه نو هذا لقسم ولعباس ولفضل، دا بیا فضل او د عباس او د دې منځ کې به تقسیم کی. نو رسول الله ورته فرمایي چې اتره چې کله راتلی او داسې پندکای دی ام الفضل ته ورکو او تا ورته چې دا جنگ به څه پیښیږي دا د دوی دپاره وساته، هغه دې څه کو وایي تا ته چا ویل والله ما معنا الته موږ سره هیڅ حکم نه بغیر زما او زما د ام الفضل نه. ورسته د همدې له وجې نه عبدالله عباس رضی الله تعالی عنہ په اسلام مشرف کېږي او دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. الله فرمایي چې ای بندیانو تاسو دا شی ورکئ، الله به د دې تاسو ته چندونه عوض درکوي بهتر. عباس رضی الله عنه فرمایي چې ما 40 اوقې ورکړي یا 20 اوقې په اوله کې الله ما ته 40 غلامان راکړل چې ما دې پر به هر غلام تجارت کولو او د هر یو تجارت سره به 20,000 درهم وو. وای ما چې کاش کې مې ډېر شی ورکړی وای چې زمونږ تجارت کې زیاتوالی راغلی وای. الله خپل وعده رښتونې کړله. ولید ابن الولید دا د خالد بن ولید ورور و، دایم په دې بندیانو کې و. فدیه پسې راغله خلاص یې کړ چې مکې مکرمې ته لاړو، بېرته راووتلو راغی مدینې منورې ته او دا کلمه یې وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خو مخکې له دې نه هلته خلکو ونیولو په مکه کې چې ته مسلمان شوی په اسلام باندې خلک پوه شول. ولید بن ولید بندي کو وی تړلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله اللهم انجل ولید ابن الولید وسلمة ابن هشام، خدا دې ته نجات ورکړه. یو د ابو جهل رورمو یغه بارکه هم رسول الله دعا کوله چې خدای دې ته نجات ورکړي، مسلمان شوی و. خو بل اخره ولی چې د دوی نه الله ځان خلاص کو نو راغی مدینه منورې او ولیدا تا دا اول نه وجه دا اظهار نه کولو چې یا رسول الله کما حال دا اظهار کړی وای نو خلک به ویلو چې له ډاره اسلام راوړلو.
لاړم اته پیډیا مې درکړه مکه ته ورسېدم په خپل شوق او په خپل ذوق او په خپل مینې باندې مسلمان شوم او کفارو اونې ولم دا در اخلاص شوم کنه راغلم عباس په ځان کې جامې سمې نه وي قد جګو د چا جامې برابرې دل نه عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین خپل جامې ورکړي بیا چې هر کله عبد الله ابن ابي وفات کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل جامې ورکړي یو خدا چې دا بدله د کافر ادا شي او دویم دغه د زوی چې صحابي دغه تسلی په خاطر باندې ورکړه نو د پیغمبر جامه به کافر ته څه فائدہ ورسي صحابه کرام روانو په لاره کې ثمامه بن اوصال باندې ونیولو چې باندې ونیولو راي واستو د جماعت په مټو باندې وتړل ثمامه ته رسول الله راغی ثمامه سهال یا رسول الله یا محمد ان تقتل زادمن کتما مړ کې د وینو والا يم سمعنا لایق د دې چې مړ شم د تا په قانون کې کافر یم او یا زادم دا معنا چې بے پور نه یم داسې کسان لرم چې زما انتقام بدل نه واخلي او کته په ما باندې احسان کوي زه شاکر یم که پیسې غواړې سوال کوه څومره چې غواړې پرې خو د سبا ته بیا ورته راغی ثمامه څه حال ده ثمامه بیا دا خبره وکړه ان تقتل زادمن وان تنعم على شاکر او کچره تا اراده د مال کړي نه پسل توقع پدری مورز بیا ورته راغی ثمامه څه حال ده وما پرونی خبره ده و اطلقوه خلاص کوي چې لار دا ونه من چې نن وته غسل وکاو راغی ورته چې اے محمد قسم می دې په ذات د خدای وی چې تر ټولو خارونو نه د تعال وجنا مکه زما مدینه زما بدی سیدله تر ټولو مخونو نه بد مختره تخکارا شوی وي خو اوس دا کلمه وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله او د ټولو خارون احب البلاد ماته دستا خار او تر ټولو مخونه احب الوجوه دستا مخدا دا غنه بعد دوی ته عمره تر روان وم او تعامل ګرونی ولم ویلا شه عمره دی وک ثمامه بن وصال د قوم مشرو د چې مسلمان شو ټول قوم په اسلام مشرف شول ثمامه چې لاړه مکه معظمه د خلکو چې صحابي شو د اورته چې ګوره صحابي شو نه مسلمان یم زمون له طرف نه مکه خلکو ته غنم وغیرہ غلا راځي سیخ شي کنه والله چې رسول الله اجازه نه وی کړي کنه که تاسو ته یو دانه بیا غنم درولېګم ټول لارې پتا سو زبنداوما مشر د قوم الله فرمایي چې بنديانو پداشي باندې خپاکېږي ما الله بلدینه بهتر شي تاسو ته درکې بس امغه ولدي خلکو نه پدیا واخستله چې پدیا واخستله کاته د احد په غزا کې اویا کسان صحابه کرام په شهادت باندې ورسېدل الله فرمایي یا ایها النبی اے پیغمبر حرد المؤمنین تیزوا مسلمانان علی القتال پجن باندې ایکم منکم کی ویلتا سنا 20 شل کسانا صابرونا صبر کونکی یغلبو غالب بی 200 په 200 باندې ایکم منکم کی ویلتا سنا 100 سل کسان صبر کونکی یغلبو الفا من الذین دی بغالبی پزرو کسان دی هغونا کپرو چو دی کافران دی بی انهم پدی سبب باندی قوم دا یو قوم دا لا یفقهون پوهیگینا الان اوسو خفف اللہ عنکم اللہ لتاسونا آسان کرو وعلم اللہ تعالی پوهیگی ان فیکم ضعفا چه پتاسو که ضعیفان په اعتبار دا بدن سره دا
فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ کوي پتاسو کې سل کسان صبر کوونکی صابرتون یغلبو مئتین په 200 باندې بغالب یو په دوا وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ کله تاسو نظر کسان یغلبو الفین په 2000 بغالب وی بإذن الله د الله په حکم باندې والله مع الصابرین د الله نصرت د صابرینو سره ده ما کان لنبی نشتا پیغمبر د پارا ایکونا چې وی له د دل پارا اسرا بندیان حتا ترغه پورې یسخنا فی الارض چا غوینه توی کی په مقدس مکه باندې تريدون تاسو اراده لرئ عرض الدنیا سامان د دنیا والله الله پاک یرید الاخرته اراده د اخرت لري د ثواب د اخرت والله عزیز الله غالب ذات په انتقام غستلو باندې حکیم حکمت ولا ذات په مهلت ورکولو کې لولا کتاب کنوای نوشتا من الله لطرف دی الله تعالی نا سبقات مخک تیر شوی وو یعنی په عدم عذاب باندې لمسکم رسیدل وو تاسو ته فيما په هغه سکه لمسکم فيما اخذتم لتاسو تبرسی دی وی پاغا پیدیا که چه تاسو آخسته و عذاب عظیم عذاب لویو فکلو خره مما بعض دهونا غنمتم چه تاسو غنیمت حاصل کرده حلالا حلال خره طیبا فاکا واتقوا الله ده الله تعالی نو یریگه ان الله غفور رحیم یا ایها النبی دمغه بندیانو بیان پیغمبره دی خلکو ته بندیانو ته وایا چې دا کوم شی چې له تاسو نه اخیستل کیږي الله بلدینا تاسو ته خشی درکې خو که تاسو په زړه کې ایمان وي او کله خلکو له تاسو سره خیانت کولو نه دی مخکې هم خیانت کړي الله تا ته په دې باندې لاس برای درکړي الله علیم ذات تا بما فی قلوبهم او الله حکیم ذات تا د دې په حالاتو باندې الله فرمای کوم کسانو چې ایمان راوړي هجرت کړي جهاد کړي په مالونو او په خپل نفسونو باندې د الله په لار کې او ها کسان واو چې دې ځای ور کړي مهاجر وتا ونصرو او د مجاهد امداد کړي الله فرمایي دغه کسان په خپل منځ کې دوستان بعضه د بعضو دي حکم کسانو چې ایمان راوړي وي او لا تر اوسه هجرت هم نه وی کړي او قدرت په هجرت باندې هم لري تاسو د هغوی سره هیڅ په دوستۍ کې داخل نه یې چې ترڅو پورې هغوی هجرت نه وی کړي ځکه ظاهرا هغه د کفارو منځ کې پراته دي او کثرت سواد الکفار کړي نو تاسو د هغه سره دوستی تعلقات مساتئ چې ترڅو هجرت نه وی کړي کدا مکه کې دینه مسلمانانو لتاسو د طلب د نصرت د جمع سره کومک وکوي زمون پراوتلو کې کوشش وکوي مونږ راو باسي د مکه معظمینا بیا پتا سو باندې نصرت لازم ده خو یو خبره دادا که خامخا تاسو د یو قوم سره وعده یخوي د قوم سره با وعده ماتوي نه الله پاک د تاسو په اعمال لدون کې ذات تا کوم کسان چې کافران دي بعضی د دوی اولیاء د بعضی نورو دي دوستان د نورو دي په عداوت د رسول الله کې شریک دي په استیصال او هلاکولو د مسلمانانو کې شریک دي الله فرمایي چې دی په خپل منځ کې دوستان دي که تاسو دا کار ونه کړو یعنی دوی سره مقاطعه د تعلق ونه کړه یا تاسو ترک جهاد وکړه په مقدس مکه باندې بلوي فساد پیدا شي فساد به امدغه چې غلبه د کفر براشي او ضعف د اهل اسلام براشي بیا به تاسو په دې وخت ارقا او غلامان جوړيږي الله فرمایي کوم کسانو چې ایمان راوړي هجرت کړي جهاد کړي د الله په لار کې کوم کسانو چې ځای ور کړي مهاجر د مکه معظمه ته کوم کسانو چې د هغه نصرت کړي د مکه معظمه خلکو ته مهاجر وای
هجرت کون کې دي د مدینه منوره خلکو د انصار وای. همدغه اطلاق عام ده په هر وخت چې د کوم دینه چا کډه بار کړه هغه ته اطلاق د مهاجرینو چې د الله دی پاره وي، او کوم کسان چې د هغه ځمکه والا دي، کورو والا دي، هغه وطن والا دي، هغه ته انصار ویل شي. الله فرمای دوی مؤمنان دي په حق باندې د دوی لپاره مغفرت او رزق کریم ده. په اول وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې خلق مؤمنان کېدل، نو یو سړی بدل ته ورور به حالت او پلار به دلته او زوی به حالت، اختلاف دارین پکې و. نو دلته په مدینه منوره کې ظاهرا د هجرت او د ایمان اخوت شو. ته د هغه ورورې هم مسلمان د تم مهاجر هغه هم د هجرت او د ایمان په خاطر باندې اخوت قائم شو. میراث هم باندې باندې بناو تر هغه پورې چې ترڅو مسلمانان ډیر شول او د هر چا اقربا راغلل، الله د آیت نازل کا و اول الارحام بعضهم اولا ببعض. لاغینا ورستا اغا د قرابت دا هجرت او د اسلام د وجه چې میراث وړلو هغه منسوخ شو، او اوس دا حکم را چې خپل اقربا هغوی به د قرابت د وجه نه میراث وړي، د اسلام او د هجرت د وجه نه میراث وړی نشي. او په اول حالت کې مسلمانان کمو، دوستان اقربا یې نه وو. له همدې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې تقریبا د 80 صحابه کرامو په منځ کې اخوت قائم کو. ته د هغه ورور هغه د هغه ورور هغه د هغه ورور د پکور کې بور سره وسیدل او د باغ نه به خوراک کول او د کور نه به خوراک کول، آزاد بتلو راتلو کورتا اخوت قائم شو. ورسته دا آیت راغی اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، خواندان د خپلوي بعد د بعض نه ښه اولاد د الله په کتاب کې په قرابت او په میراث ورکولو سره الله پاک په هر شي باندې خبردار ذات ده. الله فرمای یا ایها النبی اے پیغمبر قل اوال من به غچال پارا فی ایدیکم چې تاسو لا سوکې من الاسراد بندیانو نه ای علم الله کلا تعالی ښکارا کړو فی قلوبکم د تاسو په زړه کې خیرن ایمان اخلاص یوتکم الله بدر کی تاسو د خیرن غره مما د هغه د او خدامتکم چې تاسو نه اخستل شوی دي و یغفر لكم الله به تاسو د ګناهونو معاف کی والله غفور الرحیم، الله غفور او رحیم مهربان ذات ده. و ای یریدو کدی اراده وکي خیانت کا دستا د خیانت او فقط په تحقیق سره خان الله دی خیانت کړي الله تعالی سره من قبل او مخکې فهم کړه منهم الله تعالی قدرت در کړي په دوی نه ولو باندې. والله علیم حکیم، الله پاک عالم د دې په زړه باندې دا حکیم حکمت والا ده په حکم کې چې الله کړی وي. ان الذين يقينها کسان امنو چې ایمان راوړي وهاجروا هجرت کړي واجاهدوا جهاد کړي په ورځ د بدر باندې بیا باندې په خپل مالونو باندې وان پسې په خپل نفسونو باندې په سبیل الله د الله په لار کې. والذین ها کسان او چې دې ځای ور کړی دا صحابه کرام مهاجرون ته ونصروا او د هغوی امداد او کومک کړی دا اولئک دا کسان بعضهم بعض د دوی اولیاء او بعض دوستان د بعض نور دي. والذین کسان آمنو چې ایمان راوړي ولم یهاجروا هجرت نه کړي مالکم نشته تاسو لپاره مې ولایتهم لدوستی محبت تصرف د دوی د تاسو سره من شیندکم سره حتی تر هغه پورې یهاجروا چې دوی هجرت وکوي. و ان استنصروکم کدی له تاسو طلب دین سره په دښمنانو باندې په دین کې چې په دین کې زموږ سره مرسته وکړي فعليكم النصر پتا سبا نصرت او امداد د دې شته په دښمن باندې خو الا فهغه دښمن به د دوی امداد نه کوي علی قوم بینکم و بینهم میثاق چې د تاسو د قوم کې تړون کړی دا او دغه کسان د تاسو نه غوښتنه کوي چې په هغه دښمن په موږ سره همکاري او حمله پیوکا او حال دا ته هغه دښمن سره جوړه کړی دا هغه باندې به حمله نه کوي غدر به نه کوي. والله الله پاک جل جلاله بما تعمل تاسو عمل کوي بصیر لدن کیدا. والذین ها کسان کفروا جدی کافران دي بعضهم بعض د دوی اولیاء او بعض دوستان د بعض نور دي الا تفعلوا تاسو دا کار ونه کړو تکون شیبا فتنه فی الارض فتنه په مقدس مکه باندې او فساد کبیر او لوی فساد بشي. والذین کسان آمنو چې ایمان راوړي وهاجروا هجرت کړي وجاهدوا جهاد کړي په سبیل الله د الله په لار کې. والذین کسان آووا
تو دې ځای ورکړی ونصرو امداد یې کړی اولئک دا کسان هم المؤمنون حقا دې مؤمنان دي په رښتیا باندې لهم د دوی لپاره مغفرتن بخنه ده ورزق کریم او ښایسته روزي ده په جنت کې والذین ها کسان آمنو چې ایمان یې راوړی والذین ها کسان آمنو چې ایمان یې راوړی من بعد وروسته له دې نه حدیبیې د واقعې نه یا د هجرت اول نه یا پس د فتح د مکې مکرمې نه وهاجروا او هجرت کړی دا وجاهدوا او جهاد کړی معکم د تاسو سره فاولئک منکم د تاسو له ډلې نه ده واولو الارحام خواندان د رحم او خپلوي قریب بعضهم بعضی د دوی اولا خلائق دی به بعضین په بعض نورو په اعتبار د میراث فی کتاب الله په کتاب د الله تعالی کې تلوح محفوظ دی یا قرآن کریم دا ان الله بشک الله تعالی جل جلاله بكل شیء الله پاک په هر شی باندې اضافت د استغراق دی پاره ده ایس یو شی د الله د علم نه وتلی نه ده ان الله بشک الله تعالی جل جلاله بكل شیء په هر شی باندې که خپل ذات دا او که نور اشیاء ممکنات دي علیم الله خبردار ذات ته ول علم د الله تعالی په ټولو کائناتو باندې د علم حضوری ده ول علاقه د علتیت یا علم د الله په خپل ځان هغه علتیت عینیت ده هغه علم حضوری ده یا علم د الله په خپل ځان په طریقه د صفاتیت باندې دام حضوری ده حضوری قدیم ده نو الله پاک په ټولو شیانو باندې علیم او خبردار ده الله د تاسو په نیاتو خبردار ده نو الله به نصرت ورکوي هغه مؤمن ته چې د الله په لار کې د الله دپاره جهاد کوي او الله به شکست او ذلت ورکوي هغه کافر ته چې هغه د شیطان دپاره جنګېږي او دا کلمه نه وایي چې لا اله الا الله